اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو مونږه په تیر ویډیو کې د دې پورې چې غالبا مونږه دا ویلې او صحیح ده او نن به مونږ وایو asexual reproduction in plants او د activity 3.2 چې د دې سره دا به سره وایو. نو راځي چې د ویډیو سٹارټ واخلو. activity 3.2 کې وایي we cut the rose stem into 2 or 3 pieces. یو د ګلاب چې دی روز صحیح ته د هغې تنه راواخلئ او په 2-3 ټوکرو کې دا کټ کړئ. Now plant one piece of stem in the soil of a pot. وس دا یو ټوکړه چې ده صحیح ده د دې تنې دا په خاوره کې تاسو نه لګئ. یو ګمله چې په هغې کې خاوره تاسو اچولې په هغې کې دا کېدی. At least 2 nodes of stem should be inside the soil while there should be buds on the part which is above the soil. کم از کم دوه بندونه جنکشنز چې دي یا ایمیټیشنز صحیح ده لکه مثال په طور باندې نوټس چې دی دا تاسو که د شوګر کین تنه لیدلی د کوم ځای نه چې شوګر کین یا هر بوټی چې خو کوم ځای نه چې پاڼه ایرایز کېږي صحیح ده لکه مثال په طور موږ د شوګر کین مثال به واخلو په دې کې داسې جنکشنز چې دا بندونه صحیح ده دې ته وایي نوډز صحیح ده دا کوم ځای چې دی صحیح ده دا سویلنګ غونډه کې چې دی دې ته وایي نوډ صحیح ده. نو د دې نه څه کېږي پاڼه د دې نه چې دی دا ایرایز کېږي دا څه شی دی دا د شوګر کین تنه ده صحیح ده شوګر کین سټیم. ها نو دا کوم جنکشن چې دی ته وایي نوډ. نو تاسو وایي څه وکړئ چې دا روز چې دی صحیح ده د دې کم از کم 2 نوټس چې دي نو دا په دننه په خاوره کې دا به تاسو داسې نه حل کوئ وایي at least 2 nodes of stem should be inside the soil چې 2 نوټس چې دي 2 بندونه چې دي هغه کم از کم د دې په دې خاوره کې دننه نه حل راشي while there should be buds on the part which is above the soil او په دې باندې به د دې سره سره بیا غوټۍ یي په دې تنه باندې صحیح ده په داسې غوټۍ صحیح ده دې ته وایي بډز. نو دا غوټۍ به په دې تنه باندې صحیح ده کم از کم په دې باندې په دې لپاسني حصه باندې چې په دې باندې کم از کم 1 2 یا 3 داسې مطلب یو څو غوټۍ صحیح ده او 2 نوټس چې دي کم از کم دا بلاندې راشي په دې خاوره کې. نو چې دا خبرې دا کنډیشنز تاسو پوره صحیح ده. before planting the piece of stem او مخکې د نهلولو نه دا ټوکړه صحیح ده remove its leaves د دې نه په دې پورې پاڼې ماڼي نو هغه به تاسو لر کوئ then pour water in the pot او بیا به په دغه لوښي کې اوبه واچوئ صحیح ده. after few days یو څو ورځې پس you will see تاسو به ووینئ that new leaves چې نوې پاڼې have appeared on the stem چې نوې پاڼې په دې تنه باندې څه شوي دي په دې تنه باندې راښکاره شوي دي. this process is called stem cutting. دې عمل ته څه وایي دې عمل ته وایي stem cutting دې عمل ته وایي stem cutting and it is the type of asexual reproduction in plants او دا کم قسم لا ریپروډکشن دی دا دی asexual reproduction صحیح ده. اوس لاندې وګورئ وایي in asexual reproduction only one plant produces new plants. په asexual reproduction کې 2 parents چې نو دا must نه دي د یو بوټي نه صحیح ده صرف یو بوټی چې دی نو هغه یو نوی بوټی چې دی هغه پیدا کوي د هغې نه یو نوی بوټی پیدا کېږي. flowers do not take parts in this type of reproduction او ګلونه په داسې قسمه reproduction کې حصه نه اخلي. the other parts of the plant e.g. root, stem and leaves give rise to new plant او نور حصې د بوټي لکه مثال په طور باندې زیله شوه تنه شوه او پاڼې شوې دا د دې نه چې دی یو نوی بوټی هغه ته را پیدا کېږي صحیح ده. ګل چې دی د ګل پکې څه کار دلته کې نشته د ګل پکې څه رول نشته. the plants produced from these parts او د دې حصو نه چې بیا کوم نوي بوټي پیدا شي have a great similarity with the parent plant. نو دا د خپل هغه کوم parent plant نه کوم چې دا پیدا شوي د هغې سره دوی ډېر زیات سیمیلري مطلب یو شانتي ورسره. په دې کې بیا layering, bulb, tuber etc چې دي are the ways of asexual reproduction. دا طریقې چې دي layering, bulb, tuber صحیح ده وغیره دا د asexual reproduction چې دي نه هغه په دې طریقو باندې هم asexual reproduction کې دا کی صحیح ده. نو دا به انشاءالله بیا پر روانو ویډیو کې مزید په تفصیل سره وایو او دا شته ویډیو چې دا به دې پورې او د روانو ویډیو پر تاسو سپارم په الله د الله په امان.